د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 28مه برخه مثبت تفکر د منفي تفکر په وړاندې ټول ګټونکي او بایلونکي لیوي مهمه پیښې وروسته دا څېړنه کوي چې کړنې څه ډول وي، خو بایلونکي تل خپلو تېروتنو لګښتونو او هغو ماتو ته نوې بڼه ورکوي چې تجربه کړي دي. سرچپه بریالي خلک یعنی هغوی چې د خپل ځان او خپل ژوند په اړه مثبت فکر کوي تل د خپلو کړنو غوره برخې مرور کوي او نقشه باسي ترڅو بل ځل هم هغه کړنې تکرار کړي. کله کله د هغه سم کار په اړه چې ترسره کړي مو دي او هغه متفاوت کار چې کولی شئ بل ځل یې هم ترسره کړئ فکر کوئ ترڅو ذهن مو په بشپړه توګه مثبت ووسي. ستاسو خلاقیت به تحریک شي، ستاسو د ژوند د اصلاح لپاره به امکانات او فرصتونه رامنځته شي چې که چېرته مو خپل ځان ته اجازه ورکړې وي چې له یوې نابریالۍ پیښې څخه وروسته په خپل ځان باندې تأسف وکړئ، هغه فرصتونه مو په بشپړه توګه له لاسه ورکول. سوداګري او پلورنه. که چېرته د سوداګرۍ په کار کې یاست باید په منظمه توګه له خپله ځانه او خپلو اصلي کارکوونکو څخه وپوښتئ موږ کوم کار سم ترسره کړ او خپلو او بل ځل په کوم کار په متفاوت ډول ترسره کړم. په یاد مو وي زیاتره کارونه چې ترسره کوئ په لومړیو کې به څو ځلې نابریالي وي. د دې پوښتنو په پوښتلو سره له رامنځته شوي بریالیتوب څخه ممکن زیات ارزښت لاسته راوړئ. له هرې تجربې سره د یوه رامنځته شوي فرصت په توګه چلند کوئ ترڅو له هغې زده کړه وکړئ چې وکولی شئ بل ځل له تاسو سره مرسته وکړي. که چېرته د پلور په کارونو کې یاست له هر ځل پلور وروسته له دې طریقې څخه ګټه واخلئ. د پلور له هر ځل دعوت بریالي یا نه بریالي وروسته له ځنډ پرته له خپله ځانه څخه جادوګري پوښتنې وکړئ. دغه چټک بیا ځلي غور د یو مسلکي پلورونکي په توګه او په پیاوړي ډول ستاسو د زده کړې او پرمختګ سرعت زیاتوي. د دې پوښتنو بیړنی تکرار د خپل ژوند برخه وګرځوئ. له دې لارې څخه په مکرر ډول ګټه واخلئ ترڅو هغه غیر ارادي شي. دا مهمه نه ده چې ماتې یا ستونزه څومره ناهیلي کوونکې ده. دا مهمه نه ده چې ژر خپل ذهن ته له مخکې څخه پلان جوړ کړئ ترڅو له رامنځته شوي موقعیت څخه زیات څیزونه زده کړئ او تر کومه ځایه چې امکان لري له هغه څخه ښه څیزونه اقتباس کړئ. کله چې د ذهن له غلیانه سره دغه پوښتنه ترکیب کوئ د هغه یو زیات شمېر مفکورو او لیدلورو له لیدلو څخه به حیران شئ چې مطرح کیږي او د رشد او پرمختګ لپاره مهم ګڼل کیږي. دغه مفکورې او نظریې په پوره توګه د دې لامل کیږي ترڅو ژر تر ژره په خپله تخصصي برخه کې له تر ټولو غوره اشخاصو څخه واوسئ. د اډیسن روش. د عصري زمانې تر ټولو لوی اختراع کوونکی اډیسن په دې عقیده و چې ازمیښت او تجربه یعنې د حسب لړۍ په دې توګه نوموړي د خپلو ازمیښتونو دقیق یادښتونه له ځانه سره ساتل. یو ځل یې پرېکړه کړې وه چې کولی شي اختراع وکړي. پرېکړه یې وکړه چې هغه روشونه حذف کړي چې بې اغېزې وي تر دې چې یوازې یوه لاره باقي پاتې شوه او هغه یوازې هغه لاره وه چې عملي وه. په پایله کې هغه د موډرن عصري یو تر ټولو لوی اختراع کوونکی او په هېواد کې یو تر ټولو شتمن سوداګر شو. تاسو هم باید همغه کار ترسره کړئ. سره له نن څخه هر ځل چې یو کار امتحان کوئ او له ماتې سره مخامخ کیږئ له هغه سره د یوې ښوونیزې تجربې په توګه چې تاسو بریالیتوب ته یو ګام نږدې کوئ چلند وکړئ. لکه څرنګه چې هنري فورډ ویلي دي ماتې یوازې یو فرصت دی ترڅو بل ځل په ځیرکتیا سره عمل وکړئ. د سموالي چټکتیا. کله چې هر ډول ناهیلي تجربه کوئ ستاسو طبیعي غبرګون دا دی چې په هیجاني او عاطفي ډول د بې حسۍ احساس کوئ. داسې احساس کوئ چې ګواکې ستاسو پر هیجاني او عاطفي اعصابو باندې په سوک سره ضربه وارده شوې ده. د زبان ناهیلۍ او زړه ماتیتوب احساس کوئ. کله کله احساس کوئ چې په کلي ډول مو له هر څه لاس ایستلی او په بشپړه توګه متفاوت کار ترسره کوئ. کله چې ماتې او ناکامي تجربه کوئ
دا عادي او طبیعي احساسات دي. یوازې هغه پوښتنه چې دلته مطرح ده دا ده چې د احساساتو به تر کله دوام ولري. کله چې د یوې بشپړې طبیعي ازموینې لپاره یو ډاکټر ته مراجعه کوئ، په غالب ګمان سره له تاسو څخه د روحي فشارونو ازموینه اخلي. لومړی د استراحت په حالت کې ستاسو د زړه ضربان نیسي. وروسته له تاسو غواړي چې یو دم تمرین پیل کړئ ترڅو ستاسو د زړه ضربان لوړ شي. کله چې ستاسو د زړه ضربان تر ټاکلې اندازې پورې پورته ځي، هغه بیا ځلې اندازه کوي. نوموړی له تمرین وروسته 1، 2 یا 5 دقیقې صبر کوي او بیا ځلې ستاسو د زړه ضربان نیسي. هغه نښه چې د دې ښکارندویه ده چې تر کومې اندازې روغ او رمټ یاست. د دې مسئلې ښکارندویي هم کوي چې ستاسو زړه له تمرین وروسته په کوم سرعت سره خپل لومړنی حالت ته ورګرځي. لومړنیو شرایطو ته بیرته راګرځېدنه ستاسو د شخصیت په اړه هم شرایط همغه دي. کولی شو ستاسو روحي او ذهني روغتیا د ناهیلۍ له تجربې څخه وروسته د سموالي په چټکتیا اندازه وکړو. البته افلاس په تاسو ته زیان ورسوي که چیرته هغه کار چې تاسو یې ترسره کوئ ستاسو لپاره مهم واوسي. افلاس تاسو ته زیان رسوي خو اصلي مسئله هغه نه ده. مهم ټکی دا ده چې په کوم سرعت سره لومړنیو شرایطو ته ورګرځئ. ستاسو د سموالي چټکتیا ډیره مهمه ده. کله مخکې څخه د ماتو او ستونزو لپاره پلان جوړ کړئ او خپل ذهن ته په هماغه طریقه چې په دې څپرکي کې بیان شول له مخکې څخه پلان جوړ کړئ، ستاسو د سموالي چټکتیا به زیاتوالی ومومي. د سموالي چټکتیا ستاسو تر کنټرول لاندې ده. هغه په بشپړه توګه د هغه څه په اړه ستاسو د فکر د ډول په وسیله ټاکل کیږي چې په تاسو باندې راځي. پیښې خپله تاسو تر اغېزو لاندې نه راولي. له پیښې څخه ستاسو د تفسیر ډول په تاسو باندې اغېز راولي او دا هغه ټاکنه ده چې باید تاسو یې خپله وکړئ. ستاسو داخلي خبرې اترې. موږ دلته تاسو ته څو مثبتې او اغېزمنې جملې معرفي کوو چې له هغه څخه په ګټه اخیستلو سره کولی شئ په یو منفي موقعیت باندې عاطفي او داخلي بیړنی کنټرول ولرئ. دغه جمله هغه منفي احساسات چې ښایي ویې لرئ په ډېرې چټکۍ سره خنثی کوي. کله چې یو بده پیښه رامنځته کیږي، لومړنۍ جمله چې تاسو یې وایئ دا ده: زه خپله مسؤل یم. کله چې بده پیښه رامنځته کیږي، په طبیعي توګه دا لیوالتیا لرئ چې ناآرامه او غوسه شئ او یا یو بل شخص یا بل څیز ملامت کړئ یا پلمې ولټوئ. خو کله چې وایئ زه مسؤل یم، نو د رامنځته شوي ستونزې په خاطر څوک نه ملامتوئ. د مسؤلیت په منلو سره د ناهیلۍ احساس، غوسه او ناکامي تاسو ته لاره نه درکوي. کله چې وایئ زه مسؤل یم، ذهن مو بیا ځلې آرام او ډاډه کیږي. د مثبتو رغونکو کارونو په اړه په فکر کولو پیل کوئ چې د هغه په ترسره کولو سره کولی شئ او وختي زیانونه، ټیټې کچې یا فرصتونه لوړ حد ته ورسوئ. هغه مثبت تعبیر کړئ. دلته تاسو ته یوه جمله وایم چې د څو کلونو په اوږدو کې ستاسو لپاره ډیره ګټوره وه. دا مهمه نه ده چې څه پېښ شوي دي او دې ته له پاملرنې پرته چې څومره ناهیله یم. له ځان پرته وایم هره پیښه یو مثبته تجربه ده. که چیرته هغه د رشد او په ځان باندې د تسلط لپاره د یو فرصت په توګه وګورو. دا جمله تاسو په دې توانوي ترڅو خپل احساسات کنټرول کړئ. هغه تاسو اړ کوي ترڅو په دې اړه فکر وکړئ چې څه ډول کولی شئ له رامنځته شوي ستونزو څخه یو څه زده کړئ. د دې جملې په شان زه مسؤل یم، دغه کلمې په هر موقعیت کې تاسو ته شخصي ځواک او د کنټرول قدرت درکوي. هر موقعیت یو مثبت موقعیت دی که چیرته هغه ته د رشد او پرمختګ او پر ځان باندې د تسلط لپاره د یو فرصت په توګه وګورو. وروسته رامنځته شوي موقعیت ته وګورئ او له خپله ځانه څخه وپوښتئ کومه پیښه چې رامنځته شوې ده، کولی شئ کوم څیزونه ترې زده کړئ. څه ډول کولی شئ د دې ستونزې په پایله کې رشد او پرمختګ وکړئ. دې موقعیت تاسو ته د زده کړو درکولو لپاره کوم څیزونه را استولي دي. که چیرته مو یو الهي ځواک درلودی
چې ستاسو برخلیک ټاکي او د ځواک ځانګړي ښوونیزې تجربې تاسو ته را استولي تر څو له تاسو سره مرسته وکړي چې بریالیتوب ته ورسیږئ. له رامنځته شوې ستونزې څخه مو کوم درسونه زده کولی شوای؟ هره شیبه یوازې یو فکر. ستاسو ذهن کولی شي په هره شیبه کې یوازې د یو څیز په اړه فکر وکړي، مثبت یا منفي. که چیرته په ضمني ډول له رامنځته شوې ستونزې څخه د یوې حل لارې یا یو ارزښتمن درس په لټه کې یاست، نشئ کولی په همغه حال کې غمجن یا غوسه واوسئ. که چیرته د ځای ناستېتوب له قانونه څخه ګټه واخلئ او په عملي توګه خپل ځان له رامنځته شوي موقعیت څخه د مثبتو اړخونو په اړه فکر کولو ته اړ کړئ، تل به هغه مثبت اړخونه ومومئ. وروسته به دا وړتیا ولرئ تر څو هغه په خپله ګټه واړوئ. یو ډول مثبت داخلي حرکت چې د ناهیلیو او افلاس په اړه مثبت او ګټور غبرګون ته اړتیا لري، تر زیاتې اندازې د کنټرول د حس په احساس سره ټاکل کیږي. د کنټرول د حس درلودل په دې معنا دي تر څو دا احساس کړئ چې د خپل ژوند په کنټرول کې یاست. احساس کوئ چې مسؤل یاست. د خپلو موخو په اړه فکر وکړئ. له ماتې څخه وروسته لومړنیو شرایطو ته د بیا راګرځېدلو لپاره یوه تر ټولو اغېزمنه لاره دا ده چې د منفي موقعیت سم او مثبت اړخونه په نظر کې ونیسئ. په یاد مو وي چې ماتې هېڅکله قطعي نه ده. په زیاتره تېروتنو چې لاس پورې کوئ د پروګرامونو له لویو طرحو سره کوچنۍ اړیکه لرئ. که چیرته د پخوا په اړه فکر وکړئ په زیات اټکل سره نشئ کولی. دا مو په یاد راولئ چې 1 کال مخکې یا 3-4 کاله مخکې مو د کومو څیزونو په اړه اندېښنه درلوده. د کنټرول د حس درلودل موخه لرونکی حس دی. دا ډول احساس د ځانګړو لیکل شویو مشخصو موخو د درلودلو پایله ده. د ذهن د مثبت ساتلو لپاره یو تر ټولو اغېزمنه طریقه د خپلو موخو په اړه په سادګۍ سره فکر کول دي. کله چې بده پیښه رامنځته کیږي خپلو موخو ته فکر وکړئ. کله چې ستاسو پانګونه له ماتې سره مخامخ کیږي یا نشئ کولی د یو کار د پیل لپاره موافقه ترلاسه کړئ، د خپلو موخو په اړه فکر وکړئ. د ټولو موخو له منځه ستاسو اوږدمهاله موخې عبارت دي له مالي پلوه خپلواکي، له بشپړې روغتیا څخه برخمن کیدل، د حیرانوونکو کارونو ترسره کول او د داسې کارونو ترسره کول چې په دې نړۍ کې د توپیرونو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. کله چې خپل ذهن دې موخو ته متوجه کوئ یا هغه څه چې غواړئ هغه موخو ته د رسیدلو لپاره هغه ترسره کړئ، دې ته به مو پام شي چې د ناارامۍ یا غوسې احساس تقریبا غیر ممکن دی. د خپلو موخو په اړه فکر کول تاسو ته ځواک درکوي او له تاسو څخه یو مثبت او ډاډمن شخص جوړوي. د بهیرونو او خوځښتونو پر بنسټ فکر وکړئ. د خپل ژوند ته د یو لړ خوځښتونو بهیرونو پر بنسټ وګورئ. د دایمي لوړو ژورو پر بنسټ فکر وکړئ. د اوړي، ژمي، مني او پسرلي پر بنسټ فکر وکړئ. کله چې د اوږد مهال لیدلوری په تاسو کې رامنځته کیږي او کومه پیښې چې رامنځته کیږي د یوې لویې طرحې او نقشې په توګه هغه ته وګورئ. نور به د بخت او تالو او چانس په دامونو کې ونه لویږئ. د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو کوچنیو ستونزو او مسایلو په اړه په وړاندې اغېزمن غبرګون ښکاره کړئ. زیاتې وړتیاوې به ولرئ. کولی شئ د ستونزو مسایلو په اړه فکر وکړئ او غوره پریکړه وکړئ. د سیګموید منحني خط چې په څنګ باندې د واقع کېدو په وخت کې د استورته ښکار د بشر د ژوند تر ټولو زیاته برخه ښکاره کوي. هغه 3 پړاوونه لري. په لومړي پړاو کې هڅه کوئ او سخت کار کوئ تر څو هر څه سم درک کړئ او په رسمیت وپېژنئ. دغه پړاو د دندې د اړیکو د رامنځته کولو، د نوي کار د پیل یا د نویو محصولاتو یا خدماتو په اړه صدق کوي. دویم پړاو هغه وخت پیل کیږي چې له لومړي پړاو څخه مهم درسونه زده کړئ. دغه پړاو د رشد او پرمختګ پړاو دی. هغه پړاو چې په هغه کې زیات پرمختګ کوئ او ښې پایلې ترلاسه کوئ. کار مو پراختیا مومي. د پلورنې ښه توکي او محصولات لرئ. په خپلو کارونو کې بریالي کیږئ او اړیکې مو
په تر ټولو غوره شرایطو کې قرار لري. وروسته دریم پړاو پیل کیږي، د کموالي او انحطاط پړاو چې له دویم پړاو وروسته پیل کیږي په دقیقه توګه د ژمي د موسم په شان چې د مني موسم څخه وروسته راځي. په دې پړاو کې له کار څخه پایله ترلاسه کول او رضایت د دویم پړاو په شان نه دی، بلکې ډیر ستونزمن دی. پلور درلودل او ګټه وړل ډیر سخت دی. ستاسو دنده او اړیکې نورې نو خوندورې او مطبوع نه دي. ستاسو شرکت هڅه کوي ترڅو ځای پر ځای پاتې شي او یا پرمختګ او رشد وکړي. نن ورځ د خپل کار او د ژوند په هر یو مهمه برخه کې په کوم پړاو کې قرار لرئ، کوم کار کولای شئ تر سره یې کړئ ترڅو دویم پړاو ته ورسیږئ. یعنی د رشد او پرمختګ پړاو ستاسو د ژوند بهیرونه او خوځښتونه کوم دي؟ دی نایل په مصر کې د سیند نوم نه دی. د ماتې او ناهیلیو سره په اړیکه کې زموږ زیاتره ستونزې او مسایل زموږ د مقاوم واقعیت پایله ده. موږ له هر څه نه انکار کوو، موږ په غوسه کیږو او ټینګار کوو چې دا پیښه باید په ما نه وای راغلې، یا اصلا دا پیښه باید نه وای رامنځته شوې، خو هغه رد کوو او هیله کوو چې ای کاش دا پیښه نه وای رامنځته شوې. زموږ مقاومت او انکار دی چې د زیاتو روحي فشارونو لامل کیږي. کله چې وایي هغه څه چې علاج نه کیدونکی دی هغه باید وزغمو. د غوسې له ناڅاپي راتګ څخه مخه نیسئ، آرامه او ډاډه کیږئ، سړه سینه او خپلواک لیدلوری پیدا کوئ. په پایله کې د رامنځته شوي موقعیت په اړه د پریکړو کولو د څرنګوالي په اړه مثبت عمل کوئ. خپل ځان ته اجازه نه ورکوئ ترڅو له عاطفي پلوه په هغه کوچنۍ پیښه کې ښکیل شئ چې په تاسو باندې راځي. ابراهام لینکولن لیکلی دي زیاتره خلک هم دومره خوښ دي چې خپل ذهن یې چمتو کړی دی. په معجزو کې د داخلي آرامۍ د لارې د بنسټ په اړه وایي. تاسو هر هغه څه ته معنا ورکوئ چې تاسو یې وینئ. که چیرته یوې پیښې یا رامنځته شویو شرایطو ته معنا او احساس ورنه کړئ، له عاطفي او احساسي پلوه به هیڅ ډول ارزښت ونه لرئ او تاسو کولی شئ د خپل تفکر په کنټرول سره معنا ته بدلون ورکړئ. تاسو حتی کولی شئ د دې په ردولو سره چې له عاطفي پلوه په لنډمهاله ماتو کې ښکیل شئ، تل په خپل ځان باندې د هغه منفي اغیزې راکمې کړئ. هغه له تاسو سره دی. ټاکونکی عامل: له ناهیلۍ سره د مثبتې او ګټورې مقابلې لپاره ستاسو وړتیا له بهر هر عامل څخه زیات تاسو په دې باندې توانوي ترڅو بریالیتوب ته ورسیږئ او د خپل ځان په اړه له نورو سره زیاتې خبرې وکړئ. دا یوه اکتسابي وړتیا ده چې په تمرین سره د زده کړې وړ ده. بریالي نارینه او ښځینه تل هغه کسان دي چې د لویو او کوچنیو بحرانونو په وړاندې د مثبت غبرګون ښودلو وړتیا لري چې په ناغوښتل شوي بڼه او په مخنیوي نه کیدونکي ډول پیښیږي. تاسو هم باید همدا کار وکړئ. دې ته له پاملرنې پرته چې څه پیښیږي له مخکې څخه پرېکړه وکړه چې هیڅ شی نشي کولی تاسو ودروي. که څه هم د ژوند په لاره به زیاتې لوړې ژورې ولرئ، خو له مخکې څخه پرېکړه وکړئ ترڅو خپلې موخې ته ورسیږئ. خپل مقاومت او ټینګار ته دوام ورکړئ. کله چې له مخکې څخه دا پرېکړه وکړئ چمتووالی به ولرئ. که چیرته خپل ځان په مخکینی داخلي چمتووالي باندې بوخت کړئ، کله چې مخنیوي نه کیدونکې ستونزې رامنځته شي چټک حرکت به وکړئ او د ماتېدو پر ځای به لومړنیو شرایطو ته د بیا راګرځېدلو لپاره چمتو واوسئ. تاسو به په رښتیا هم نه درېدونکي واوسئ. عملي تمرینونه: لومړی پرېکړه وکړئ ترڅو له یوې ناوړه پیښې وروسته ژر تر ژره لومړنیو شرایطو ته راوګرځئ. نه دا چې زړه مو مات شي. هغه تر ټولو لویه ناهیلي چې په ژوند کې مو درلوده همدا اوس وڅېړئ او ووینئ چې څه ډول کولی شئ له هغه څخه زده کړه وکړئ. دویم هغه درې تر ټولو بدې پیښې چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې په تاسو باندې راشي په نظر کې ونیسئ.
د هغه د احتمالي منفي اغیزو مخنیوی یا د هغه ټیټې کچې ته د رسولو لپاره ستاسو طرحه څه شی ده؟ دریم، خپله تر ټولو لویه ستونزه یا اندېښنه همدا اوس په نښه کړئ او دا معلومه کړئ چې څه ډول کولی شئ له هغه څخه زده کړه وکړئ. د هغه تر ټولو مهم پند او نصیحت څه شی دی؟ څلورم، په خپل ژوند کې د ادیسون له طریقو څخه ګټه واخلئ. په آرامۍ او سړه سینه دا ومنئ چې هره موقتي ماتې یوازې د هغه لارې د پیژندلو لپاره یوه طریقه ده چې عملي نه ده. په دې توګه هغه یو بریالیتوب دی. پنځم، دې ته له پاملرنې پرته چې څه پیښیږي د هغه موخو او څیزونو په اړه فکر وکړئ چې کولی شئ همدا اوس یې ترسره کړئ تر څو هغه موخې ته ورسیږئ. شپږم، خپل کاري بهیرونه په نښه کړئ. کوم بهیر په بازار کې د کارېدو وړ دی؟ که چېرته همدا نن ورځ کارونه په همغه بڼه مخکې ولاړ شي، باید کومې پریکړې وکړئ یا کوم بدلونونه رامنځته کړئ. اووم، د خپلو دوو وروستیو او تر ټولو مهمو تجربو په اړه له خپل ځان څخه دا دوې پوښتنې وکړئ: کوم کار مو سم ترسره کړ؟ بل ځل به کوم کار په متفاوت ډول ترسره کړئ؟ تر کومه ځایه چې امکان لري له هرې ماتې یا ستونزې څخه زده کړه وکړئ.